السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن د کور جوړولو یا نقشه جوړولو د کور اپلیکیشن سره حاضر شوی یم چې په دغه کې مونږ ګورو دغلته ښکاري په دغه رقم ما یو ډیزاین جوړ کړی د کور کوټې د کلا د مثلا داسې ټول ډیزاین ښایسته 3D پکې راځي. نو دغه څنګه جوړیږي؟ یو ښه اپلیکیشن ده، آنلاین نه ده، افلاین ده. نو زه به دغه اپلیکیشن لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم او تاسو له هغه ځای نه چیک کولی شئ، ډاونلوډولی شئ. دا اپلیکیشن یو ډېر ښایسته ښکلی هر شی لري، مکمل نیټ نه هم ورته هر شیان ډاونلوډیږي. نو یو ډېر ښه اپلیکیشن ده. طریقه یې څنګه ده؟ لومړی که زه دلته راسم هوم ته او دلته ګورو لاټ تا کوم کار کړي هغه پکې راځي. نیو خو بل راغلی، زه یو نیو هغه دلته نوم ورکوم څلورم فلان زما صحیح ده. دا به اوکې کړم. دلته ګوره ما سره دا راغلل، دا خانې خپل سایز لري. تاسو که چېرته خپل کلا یا یو هر شی هغه په یو وارې په متر کې ایسي څومره متره ده، بیا په هماغه اندازه چې کوم رقم کوټې څومره اچوي هماغه بیا دلته په مترو باندې ورسره اچول کېږي. اوس ګوره دلته مثلا لومړی دلته ګوره که تاسو چېرته په متر غواړئ دلته په متر به ورته وټاکئ. دا ګوره دغه کې بیا ښکاري ګوره متر، او که چېرته متر باندې نه غواړئ نو او په هغې غواړئ فیټ باندې دا بیا دغه ورته وټاکئ. نو زه متر باندې غواړم، راځم دا وایم او دلته زه کار شروع کوم. لومړی ګوره دلته په دغه کې چې دی دغه د کور لکه کوټې راوړل دي، کلا راوړل دي، د لاندې دروازې بل کړکیانې دلته دا نور څه بند دي، دا انټرنیټ نه خلاصېږي. دا ګوره په $4 خلاصېږي. او لاندې اخري څه دی دا ګلان او دغه شی دي د کور و سامان شیان دي. نو زه راځم لومړی دغه کلا ډیزاین ورته اچوم. ګوره دلته یو دانه ده برجداره ده، همداسې یو صرف فرش ده او دا کلا ده. زه دا راوړم داسې به هغه کوي. دلته ګوره که چېرته را زوم کوي څو ده 4.5 په 4.5 متر کې ده. تاسو خپله کلا متر کې او هغه موره کلا به چې دلته به سیز ورته اضافه کړي، داسې کش به کوي. اوس مثلا 100 متر کلا ده ما سره، زه مثلا 10 متر به واخلم، 10 متر. دلته پکې دا ګوره سپینې نیکې څه راغلي بیا به کش کېږي. ګوره دلته ووایه بس بیا کش کېږي. 100 10 20 9 10. دلته ګوره دا مترونه تیار موږ سره ښیي 10 متره سو موږ سره، اوږدوالی موږ سره 10 متره. او داسې سور غواړي سور یې څومره ته غواړي دلته به ووایې او سور به دلته وټاکي. مثلا دومره کلا ده ما سره، زه غواړم دې کې اوس چې واچوم کوټې واچوم. تاسو به چې وکړئ دلته لومړی که کاته راشي دا ګوره دغه یو دانه دیوال غوندې ښکاري، دې باندې یو صرف یو دیوال ځي. او که چېرته همدغه که غواړئ دلته ګوره لاندې د کوټو دهلیزونه او دغه یو څه اندازه هغه یې ورکړي دي، تاسو کولی شئ. زه بېرته همدا راغلم داسې ورته ډاونلوډ کوم. دلته ما سره فاس راغله، دا به زه ډیلیټ کړم. ګوره زر چې په راولي بیا کېږي. زه مثلا دا کوټه اچوم، هغه بیا نور ستاسو پورې هغه لري چې څومره هغه تاسو کولی شئ صحیح اچولی شئ کوټې. نقشه اوس ما سره 6 متره کوټه زه ووایم 2 متره او څو به 4 متره داسې سور وي. 6 اوږده دی او 4 اوږده دی او 4 یې چې ده سور ده ما سره. دا ګوره او دلته زه راځم دې ته چې ورکوم دا مې نو ویم دلته پاس راځم دا دروازه وتږدم. ګوره دلته دروازو ډولونه دي هر رقم، 2 دروازې دي، یوه دروازه کړکیانې دي، خلاصې دروازې بندې دروازې. دا زه دلته نیسم، دلته یې راکش کومه. دلته سیر چې تاسو چې ګوره راغی کړم. دلته ګوره یو هغه ورکوي دا ګوره دروازې چې ده د باندې خواته خلاصېږي. که چېرې همدا دروازه وای دلته ګوره دغه اخوا او دې خوا که ته وایي دا
دا چې وایي بېرته موږ سره چېږي دروازه دننه خواته خلاصوي. دا ګوره دروازه اوس دننه خلاصېږي. بل که چېرته اوس زه دا دروازه خو ما سره دې باندې خلاص، اوس که چې زه غواړم چې بله دروازه یا کړکۍ ورکړم، دلته به کړکۍ ووایم، دا شاید ته خپله کړکۍ ورته شټر ورته ټاکلی شي. دې مثلا دلته مې واچوله، دلته هم هماغه کار کوي. موږ سره چیک کوي 4 متر کړکۍ ده. دا ګوره د هغه شی ورکړی چې دا د باندې خواانه به خلاصېږي، دا به چې وایي د وایي دننه خواانه به خلاصېږي. دلته ګوره فردې هم راغلي، فردې هم ورته اچول کېږي. ګوره دا که چېرته باندې فردې راځي او که چېرته دننه فردې راځي، دغه جنې تاسو فردې هم ورته ټاکلی شئ. مثلا زه یو بله کړکۍ هم لګوم، د سر کې لګوم، دا د باندې خواانه ورته خلاصوم. نو دا چې کې بیا به تاسو راسئ، ما دا د یوه دانه کې واچول، تاسو به راسئ دغه کې شته 3D ده، دلته ګوره دا 3D لیکلی ده، 3 بوه ده همدا. نو دا به چې کې تاسو به ووایي او موږ سره به هغه د کوټې ډیزاین ګوره راشي دلته. دا ګوره اوس د باندې خوا ته کړکۍ وه، پردې مونږ یې باندې کړلې، دا ګوره صحیح ده. دروازه هم مونږ یې باندې ورته ایښې وه، باندې خوا ته دې خلاصېږي. دا ګوره دروازه یې هم راوستله، او دا بله اشداره خو چې مونږ وه هغه مې ننه کړې وه، چې ننه خوا ته دې خلاصېږي، موږ سره دې د باندې نه راځي. نو دغسې خو ډیزاینونه پکې ویلی شئ تاسو خپله. کوټې ډیزاین شو، ته چیک کولی شي دغسې اخیستی. نو هغه بیا تاسو پورې اړه لري، څومره شوکي ډیزاین پکې کولی شي، کوټې پکې کولی شي، څومره رقم. ما اوس مثلا دا بل یو کړی ده، دلته که راسم لاړ ته دا ما په 3 باندې و که نه، دا بیا چې کې تاسو سیو کوو به دلته ګوره سره راغلي، سیو به یې کوئ 4 باندې ده که نه 4 ریکارډ دا به ووایي، بس تاسو سره سیو شو. اوس لاړ ته راشي دلته ګوره 4 هغه هم راغلی. اوس زه دا 3 درته وښیم، زما خپل هغه کوم هغه مې چې جوړ کړی هغه په دا رقم راغلی. خو ما یې کلا بشپړه کړې نه ده، صرف دا یو دیوال مې تېر کړی ده. نو دې دیوال دغسې شکل دی او سم د هزار شیان یې پکې اچولي، دا کور دغه شکل دی. نو تاسو هم دغسې ښه ښه ډیزاینونه جوړواسئ، ډېر ښایسته اپلیکیشن ده او په اسانۍ سره کېږي، بغیر له نیټه ده. نو ډېر ښه کار ورکېږي، انجینرانو لپاره ښه ده، اسانه یو څه. هغه ګوره دلته ګلان ولان شیان پکې ښودلی شي. نو نقشه جوړولو لپاره ډېر ښه اپلیکیشن. خوښ شوی یم زموږ چینل سبسکرایب او لایک کړئ، تر نورو یې ورسوئ. او انشاءالله بله به هم یوه جالبه ویډیو سره راځم. تر بیا د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.